یو علم چې د علم په منصب باندې ناست دی او د علم په منصب ناست دی او خلکو ته دین نه بیانوي او اسې ټوغې کوي د خلکو پورې او د دوی هغه دین ګډوډ کوي دا هم خیانت دی. لکه نن سبا د مولیانو د دې کرسونم او د دې منبرو نه د سیاست سنګرې جوړې کړي دي که نه. زه خو چې د فیسبوک کې ګورم یو دغه ډز ډوز روان دي د سیاست. یو اعلان وکړو دا بل پارټۍ ته واوړو د مبارک شي مولانا صاحب پلانی مولانا اعلان یې وکړو چې زه د پلاني به پارټۍ کې یم، بل اعلان وکړو زه د پلاني پارټۍ کې یم. نو بیا بیان رواني دا خولې نه پشم رواني او موږ په حق یو او موږ دا او هغه په ناحق او موږ دا خلک دې دپاره ناست دي او دا عوام د دې لایق دي. دا عوام د دې لایق دي ځکه که موږ ورته څه وایو موږ ته په ناحقه وایي دغه ته په حقه وایي. لکه بل زما یو بیان د مولا مې اورېدو د مولانا څه سیاستدانان یاد کړو په پاکستان کې وایي دوی ته چې سړی وګوري د سړي اودس ماتېږي. ته دې خبرې ته وګوره، ته دې سپک باس ته او د فحاشۍ دې باس ته وګوره په منبر باندې. ته هلک ته ګورې ستا اودس ماتېږي دا تا کې خو بیا لویه بیماري پرته ده او ستا په سر پټکی دی او ته ځان ته مولانا وي. دا خلک هم د دې لایق په دې دي چې په دې خبره هم لاندې نه خلک زنده باد وایي که نه. په دې خبره هم وایي زموږ مولانا به مني وایي نر مولا دی په منبر یې ووایي چې هلک ته د سړي اودس ماتېږي. نه زما مولا چې ما ته بیان کوي او دا خبره وکړه زه به ورته وایم چې مولانا صاحب خفه نه شي خو دا کومه خبره چې ته کوې چې پلاني ته سړی وګوري اودس مات شي باید اودس دا د فحاشۍ خبرې نه وي او دا د فحاشۍ طرف ته دعوت نه وي. او څنګه د یو مؤمن اودس یو هلک ته ماتېږي؟ مؤمن اودس هلک ته ماتېږي؟ هلک نه جنۍ ته هم نه ماتېږي پردۍ جنۍ ته چې مؤمن یې صحیح. نو دا خبرې په منبر او دا خلکو ته زنده باد ورده بلکې بیا داسې مولانا له عنوان د څه ورکړي چې دا نر مولا دی. دا پښتانه عجیبه خلک دي چې کوم سړی حکومت پسې کنځلې ډېرې کوي، کوم سړی په منبر باندې بدې ردې ډېرې وایي، سپکې سپورې ډېرې وایي، ده ته موږ غیرتي مولا وایو. دا جي غیرتي نه، غیرتي هغه دی چې تا ته قرآن او حدیث بیان کړي، تا د غلطې لارې نه د الله په توفیق سره راوړي، دا غیرتي عالم دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. خبره مې دا کوله چې دا مولیان په خیانت کې واقع دي. دا قسم علما ولې په خیانت کې واقع دي؟ نه نه تاسو ټول حق نه بیانوي او داسې ولې کومه ذمهواري چې ورته حواله شوې ده هغه پوره نه ادا کوي. نه دا هم غلطه خبره چې علم ورسره نشته. داسې یي چې علم ورسره یي او بل کې خیانت کوي، داسې نه شي کېدی؟ کېدی شي. نو الله دې موږ د منافقت د صفاتو نه ساتي.